هر سړی وړای پکې دوه وخت روټۍ ته فکر په پاکستان کې د نیستۍ بدر ته چوایم نامحرومه چې کړي خدای له کوم نعمت څوک نامحرومه چې شي خدای له کوم نعمت څوک هغه نه موندوي بیا په لوی قیمت څوک هر یو بد عادت نه ځان ساتل پکار دی پرېښودای نشي سبا نیولی عادت څوک هر یو بد عادت نه ځان ساتل پکار دی پرېښودای نشي سبا نیولی عادت څوک مسخرې به ولې خلق را پورې نه کړي خبر نه دي ما د عشق له حقیقت څوک مسخرې به ولې خلق را پورې نه کړي خبر نه دي ما د عشق له حقیقت څوک زما مینه زما مذهب زما ایمان دی ما ته مه راکوئ نور مینې دعوت څوک زما مینه زما مذهب زما ایمان دی ما ته مه راکوئ نور مینې دعوت څوک زه د مور په اجازه د کوره وځم ما ته نشي ټینګېدی په یو قوت څوک چې راتلې نو څه غرض خو به دې هم وي چې راتلې نو څه غرض خو به دې هم وي بې د خدایه چاته نه کړي عبادت څوک په یو سات کې دې په کلي ډنډوره کړي په یو سات کې دې په کلي ډنډوره کړي خدای دې نه کړي چا در مخې ملامت څوک تا د ډېرو عزتونه ورپسې کړل وایم تا ته به درکوي څرنګ عزت څوک او شاعري کوه په ادب دایرې کې مګن چې سبا در باندې نه وایي لعنت څوک د محفل د دغو شعرو نه و خو به هر حال شیرخیز صاحب موږ ته دا دعوت راکړی نه و چې دغسې پروګرام ده خو داسې ورسره رالو پښتنو بارې چې یو څو شعرونه چې ته وګوره ته وسپړه تاریخ د پښتنو ته وګوره ته وسپړه تاریخ د پښتنو دا ټول وطن په وینو باندې تریخ د پښتنو خو افسوس کوم په دې یوه خبره خدای ته جاړم افسوس کوم په دې یوه خبره خدای ته جاړم چې کله به و د بخ کې راویښ د پښتنو او اغیار د زما یوه خبره واوري ښه په غور گزار چې کله کړی اکثر سیخ ته پښتنو صفت به پښتنو بایستخیل مګن ولې نه کړم ننګ کړی دی په هر ځای کې واضح ته پښتنو ډېره مننه